دوه افغان لوبغاړو رحمت شاه او حشمت شاهدي ریکارډ جوړ کړ. سلام ستړي مشئ زموږ افغان ټي وي چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د افغانستان او آیرلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ پرون د جنوري په 24مه نیټه دوهمه یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره شوه چې افغان لوبډلې د رحمت شاه او د حشمت شاهدي د ښې توپوهنې له امله آیرلینډۍ لوبډلې ته د 7 ویکټو په توپیر ستره ماتې ورکړه او سیریز یې په خپل نوم کړ. په پرونۍ لوبه کې دوه افغان لوبغاړو رحمت شاه او حشمت شاهدي بهترینه او اوږده ملګرتیا وکړه او اوږدې ملګرتیا ریکارډ یې جوړ کړ. دا لومړی ځل ده چې د افغان لوبډلې دوه لوبغاړي په درېیمه ویکټ د 184 منډو ستره ملګرتیا جوړوي. د پرونۍ د غټې ملګرتیا له کبله حشمت او رحمت شاه ته د افغان کرکټ بورډ ترڅنګ د کرکټ لوبغاړو او مینوالو هم مبارکي ورکړې ده. د افغانستان لپاره بیا په اوپننګ کې تر ټولو ستره ملګرتیا د محمد شهزاد محمدي او کریم خان صادق چې د سکاټلند خلاف یې 213 منډې ملګرتیا ترسره کړې وه. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.